السلام علیکم کتونکو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښایم چې تاسو څنګه په خپل یوټیوب چینل باندې 2 سټپ ویریفیکیشن آن کولی شئ. ډېر اسان طریقه کار دی. د ټول نه لومبی به موږ چې کوم دی جیمیل ته راشو. جیمیل به تاسو کولاو کوئ. د کولاوېدو نه وروسته په دې تاسو ته به دغه ښکاري د جیمیل دا لوګو. دا لوګو به تاسو ته ښکاري په دې ګوټ کې. زه تاسو ته د کرښه تاومه. دا لوګو ده. په دې باندې به کلیک کوئ او تاسو کوم یو جیمیل باندې 2 سټپ ویریفیکیشن کولاول غواړئ نو هغه جیمیل باندې به کلیک کوئ او بیا تاسو ته دا یو اپشن ښکاري په دې ځای کې دا ګوګل اکاونټ. په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې ما کلیک کو نو اوس به ماته دلته یو انټرفیس راشي. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو دلته به تاسو دې ښي سایډ ته داسې لږ دې خوا راشئ. تاسو ته به یو اپشن ښکاري سیکیورټي. دا اپشن دی سیکیورټي. په دې باندې به زه کلیک کړم. چې په دې باندې ما کلیک کړو نو زه به لږ لاندې لاړ شم. دلته یو اپشن دی. دا اپشن به تاسو ته ښکاري 2 سټپ ویریفیکیشن. دا خو آپ دی په دې کې. نو زه اوس آن کول غواړم نو په دې تیر نشان باندې به زه دلته کلیک کړم. دا نشان به تاسو ته ښکاري دې باندې. په دې باندې چې ما کلیک کو نو اوس به دا لږ لوډینګ کوي. خو نټ لږ سلو دی. اوس یو دلته به تاسو بیا لږ لاندې راشئ. دلته ګیټ سټارټ. د ګیټ سټارټ باندې به کلیک کوئ. دا تاسو ته ښکاري. په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې هم کلیک کو نو دلته به تاسو خپل پاسورډ انټر کړئ. زه دلته پاسورډ ورکوم. دیس کې ما پاسورډ انټر کړم. زه به اوس په دې نیکسټ باندې کلیک کړم. تاسو ته دلته اوس به لږ لاندې راشئ. زه به لاندې په دې کنټینیو باندې کلیک کړم. اوس به ما ته دلته میسج راشي. زه به دې کې یو نمبر ورکړم نو بیا به هغه نمبر ته میسج راشي. دې نمبر ته به اوس ما ته یو کوډ راشي. هغه کوډ به بیا چې کوم دی زه دلته انټر کړم. دا کوډ راغلی. دا به زه دلته انټر کړم. او په دې نیکسټ باندې به کلیک کړم. په نیکسټ باندې مې چې کلیک کو نو اوس دلته دا اپشن تاسو ته اوس شو ټرن آن. دا به تاسو ته ښکاري ټرن آن. اوس چې کوم دی په دې باندې 2 سټپ ویریفیکیشن چې کوم دی آن شو. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ. چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.